نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن نشست کې د دوه مېسې پورې مکمله خلاصه دا بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دغه دوه مېسې پورې په شریک الله تعالی د تحویل قبله خبره بیان کړې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینه ته هجرت وکړ روغی، بیا په دغه وخت کې تقریبا 14 یا 18 میاشتې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس طرف ته لمینځ کړ. بیا د تمنا وکړه، ارزو خواهش و چې کیما کعبه ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړې دو زه هغه تلمینځ وکړم. بیا الله تعالی د خواهش پیرا کا. الله تعالی فرمای فولي وجهك شطر المسجد الحرام. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیت الله طرف ته مخ اتل مینس ک بیا يهود دا اعتراضات شریک کړل. دا څنګه پیغمبر دی چې کله خوښ شي مکه تل مینس کو، چې کله خوښ شي بیت المقدس تل مینس کو. بیا په دغه وخت کې الله تعالی جواب ورکړ چې قل لله المشرق والمغرب. ای پیغمبر ته ورته وایي چې مشرق او مغرب د دوه سره د مودي، د دوه سره د الله تعالی دی. الله تعالی کا غوړي چې یو کس ته حکم وکړي چې هغه دا بیت الله ته مینس کو، بیا د الله تعالی مرزي وکړه. الله تعالی غوړي چې یو کس ته حکم وکړي چې دا بیت المقدس طرف ته مینس کو، بیا د الله تعالی دا حکم دی. او بیا په دا مخ کې الله تعالی دا بیانوي یی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلاګ بنیادی مقصد ته شایي. د یغه بنیادی مقصد دا څلور دي. دلته په دې کې څلور مقاصد دي. اول دا چې د آیات تلاوت، او دوم نمبر د نفوس تزکیه، او درم نمبر په دغه کې چې کیما بیان کړی دو هغه دو د کتاب تعلیم، او څلورم نمبر د تعلیم حکمت. نور هم مقاصد دي خو په دغه کې دغه څلور بیان شوی دي. په دا مخته بیا الله تعالی دا یو خبره بیان کړی دی چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. د جاهلیت په زمانہ کې خلک صفا او مروه چې کیما غار دی په دا باندې دی بتون جوړ کړی وي، بتون یې کړی وي. بیا مسلمان دغه طواف نه کا. الله تعالی دغه شبهه ختم کول د پورا دا ورته ویل چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا د اسلام د شاعر نه دی، لہذا تاسو دغه طواف کوي. نو په انا باندې مسلمان د صفا او د مروه سعی کړه، طواف یې کړ. دغه مکمل تفصیل د حج د میجستوز متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن دامت برکاتهم د یک کتاب د حج و عمره پاکه د ټول تفصیل موجود دی. په چارو چې کیم کا حج او عمره ته سید داسې کتابې دا ضرور مطالعه کو. بیا الله تعالی قران کریم کې د څلور شاینه حرمت بیان کړی دی. اسه خو ډیر شاینه حرام دي، په دغه کې څلور شاینه الله تعالی بیان کړی دي. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغیر الله. دا چې کوم مشرکین دي دغه خپل ځون ته بعض شاینه حلال کړی وي، بعض شاینه حرام کړی وي. خپل اختیار به چلاو چې کوم شته وزړه وش او حلال کو، چې کوم شته وزړه نه وش هغه حرام کو. الله تعالی بیانوي چې نه داس نشي کېدلای چې کوم شی مو حلال کړی هغه حلال وي، چې کوم شی مو حرام کړی هغه حرام وي. په دا کې الله تعالی څلور شاینه بیان کړی دي. دا کې اول نمبر مردار دی، مردور زناور، او دوم نمبر بیاوین کې وینا، او درم نمبر خنزیر، او څلورم نمبر هغه زناور چې باندې د غیر الله نوم ویش. او دا اختصار سره ته بیانوم. او د کچیرته دا سوچ په یو خبره باندې پوی نه شوي، بیا دا دوباره تاسو د کلیپ ژغولای شئ. او بیا مخته الله تعالی د قصاص له خبره بیان کړی دی چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یا چې کچیرته د قصاص په مسله باندې صحیح طریقه باندې عمل وشي، یا په دا کې د قاتل هم ژوند دی، د مقتول هم ژوند دی. څرنګه ځکه چې کوم سړی قتل کو، بیا په قتل نه مخته چې کړه دا قاتل د خپل قتل سازو وپېژني، د خپل د قتل سازو یقین وکړو، بیا په دا صورت کې دا سړی کله قتل نشي کړلی. یو سړی وایي چې که زه دا چار وکړم بیا موږ نو دا شي خامخه، که زه قتل وکړم بیا مو قصاصا خلک قتل کوي، دا سړی بیا هغه قتل نشي کړلی. ځون یې باج کړه، بل چې کوم مقتول دی هم باج کړه. داسې په دا کې ژوند دی. او بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي د رجی د فضیلت ولا
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله تعالی د روژې د فرضیت مسائل او احکام دا بیان کړي دي. یا چې روژه د په هر مسلمان باندې فرض او روژه چې کومه ده دغه تعلق صرف د امت سره نه دی بلکې نور چې کوم شریعتي نه وي نور امتي نه وي په هغه باندې هم روژه فرض شوې وه. خو د روژې د نیولې ځوندو ته طریقې وې او که نه وه دا داسې عبادت دی چې دا په هر امت باندې فرض شوی دی. او بیا د روژې تعریف دا دی چې د روژې د نیت سره د صبح صادق نه ونڅه د غروب آفتاب پوره د خوراک نه د څښاک نه د جما نه یعنې د جنسي خواهشات نه ځون بچ کول دي. که څوک په غروب آفتاب نه یو منټ مخته هم روژه متکي د دغه سړي روژه نه شي د دغه ټول عمل ضایع شي. نو روژه دا یو اهم العبادت دی. نو کوم یو سړی چې دا غواړي چې زه د تقوا منصب ته درجه ته ورسېږي بیا دا سړی په کثرت سره روژې نیسي. او په دا نامه بیا الله تعالی د روژې یو بل فضیلت دا بیان کړی دی: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. یعنې چې دا میاشت کې روژې دا په خلق باندې فرض دي خو دغه سره سره په دا میاشت کې الله تعالی قرآن کریم هر نازل کړی دی. او بیا د ورځې مؤمن سړی مسلمان سړی د قرآن کریم تلاوت کو د شپې قاریر چک شي بیا په 20 رکعته تراویح کې قرآن کریم یایي بیا چې کوم کسون ته قرآن کریم نه ورسي نه دا یو د هغه په قریب سره ته ویلوړ وي قرآن کریم وروي ټول ثواب دی. نو په چار دو چې په داسې میاشت کې میشتوس په کثرت سره د قرآن کریم تلاوت وکړي. بیا مخکې الله تعالی د اعتکاف ول تفصیل بیان کړی دی. یعنې چې من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا د الله تعالی د رسول حدیث دی. یعنې چې کوم یو سړی اعتکاف وکړو د یخ سړي عقیده ټیک وي ایمانا واحتسابا او بله دا چې دای صرف د الله تعالی د رضا دپاره دغه اعتکاف وکړو د ده څه ریا نه وي پکې یعنې چې غفر له ما تقدم من ذنبه الله تعالی د ټول ګناهونه معاف کوي. او بنیادی شی عقیده ده. که د انسان عقیده ټیک وي باقي اعمال یې کمزوره وي دا سړی کله نه کله بیا هم جنت ته ځي. خو که د انسان عقیده خرابه وي باقي اعمال یې ټیک وي بیا دا سړی کله هم جنت ته نشي تللی. بنیادی شی عقیده ده. او د اعتکاف دپاره د سړي دپاره دا ضروري ده چې دا سړی په داسې جماعته کې اعتکاف وکړو چې په یو جماعته کې لمونځ په جمع سره شي. او چې کومه زنانه ده ښځه ده بیا هغې ته پکار دی چې داس هغه د په کور کې اعتکاف وکړو په یوه ځای کې د ځي ورته مختص کړو پاکې د بیا دو اعتکاف کړو په جماعته کې اعتکاف نشي کړلی. بیا مخته الله تعالی د میاشتې فضیلت بیان کړی دی: ویسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. یا چې دغه میاشتې ډېر زیات فضیلت دی. د حج چې کوم وخت دی هغه هم د دغه میاشتې په ذریعه سره معلومیږي او داسې د روژې چې کومه میاشت هغه هم د دغه میاشتې په ذریعه سره معلومیږي ځکه دا ټول شیونه داسې دي چې اسلامي میاشت سره دغه تعلق دی. او داسې د ښځې عدت که کومه مطلقه وي یا کومه ښځې خاوند وفات شوی وي د هغې عدت چې کوم دی هغه هم اسلامي میاشت سره داسې تېروي. بیا په دا نه مخکې الله تعالی د جهاد تفصیل بیان کړی دی: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. الله تعالی فرمایي چې جهاد دا فرض دی. د جهاد مقصد اعلاء کلمت الله دی او دا جهاد د قیامت پورې جاری او ساری وي. الجهاد ماض الى يوم القيامه. او دا خبره په ذهن کې کښېنوئ چې د شریعت په اصطلاح کې جهاد نوم دی قتال فی سبیل الله. د الله تعالی په لار کې جهاد کړل قتال کړل. او که چېرته په یو بل حکم شرعي باندې د جهاد نوم صادق شي نوم رغلوي د بل شي دپاره د جهاد لفظ رغلوي بیا په یو وخت کې لغت مراد دی د شریعت اصطلاح نه ده. په یو وخت کې د شریعت اصطلاح مراد نه ده بلکې صرف لغوي معنی مراد ده بلکې صرف قتال فی سبیل الله دا ته جهادي دا د شریعت اصطلاح ده. او داسې د جهاد کړل ول ډېر زیات فضیلت دی. او مخکې په دا الله تعالی دا بیان کړی دی چې حج څه تفصیل دی څرنګه ساده دغه حج مسله الله تعالی بیان کړی ده. الحج اشهر معلومات. د حج بنیادی دوه ارکان دي. یو دی وقوف عرفه او دوم دی طواف زیارت.
دا دوه بنیادی او اهم ارکان دي. او د حج تعریف دا دی چې 15 ورځې کې په 15 ځایونه کې د اوه عبادت کړل نوم حج دی. 15 ورځې دي، 15 وختونه دي، په دغه کې د اوه عبادت کړل نوم دا حج دی. او 15 ورځې کې مې دي 8 ذی الحج 9 10 11 12. هغه 15 وختونه کې دي هغه دا دي حج بیت الله، صفا مروه او مینا مزدلفه عرفات. او 15 و عبادت چې کوم دي هغه کوم دي احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق یا قصر. دا او عبادتونه دي یا چې کوم یو کس په دا طریقه باندې حج وکړي بیا دغه سړي حج بالکل صحیح دی. دغه تفصیل د میجستوزی کتب لیکل دی حج او عمره پاکه د ټول تفصیل د حج او د عمره دا موجود دی. مخکې الله تعالی د مرتد سړي سزا بیان کړی دی. الله تعالی بیانوي یا چې کوم سړی مؤمن وي بیا هغه اسلام پرېږدي مرتد شي د سمجاو کولې باوجود کچیرته بیا هم د واپس نشرو د هغه د ارتداد لاره اختیار کو د دغه سړي اعمال هم ضایع شول، دا سړی همیشه د پوره د جهنم مستحق دی. او دا خبره په ذهن کې سوتئ چې کوم یو سړی مرتد شي بیا د دغه قتل کول د هر سړي چار نه دو. دا صرف د حکومت چار دو چې کوم د یغ وخت حکومت وي د یغ چار دو چې هغه مرتد ته سزا ورکړو. د هر سړي دا چار نه دو چې هغه مرتد سړی قتل کول یا مرتد سړی ته سزا ورکړو. دا صرف د حکومت الله چار دو. دا خبره باندې صحیح سرخلوص کې. بیا مخکې الله تعالی د یو بله مسله بیانوي یا چې د حیض په حالت کې د خپلې ښځې سره هم بستري کړل دا قطعا جایز نه دي. هغه ښځه ته ده چې په هره میاشت کې هغه ته بیموري رچي، هره میاشت هغې ښځې ته وینه رچي اته حیض یې د حیض په حالت کې روژې نشي نیولی، د حیض په حالت کې لمونځ نشي کړلی او د قرآن کریم تلاوت هم نشي کړلی. او داسې هغه ښځه چې کیمه ولادت شوی بچای پیدا شوی په هغه نه بعد چې کیمه وینه وي هغه ته نفاس یې. او د حیض په حالت کې خاوند د خپلې ښځې سره هم بستري کړل دا جایز نه دي. دغه حرمت په قرآن کریم کې راغلی دی. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. یغه ته ما ورنږدې کېږئ حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. او دغه تفصیل د حیض تفصیل چې کوم دغه په قرآن کریم کې موجود دی. او چې کومې ښځې ته نفاس میموري وي د هغې تفصیل په قرآن کې نشته، خو د داسې ښځې سره جما کړل بیا هم حرام دي ځکه چې په احادیث کې دغه تفصیل موجود دی. د هر شي موجودولی په قرآن کریم کې دا ضروري نه ده. دا د ختم نبوت د مو یو کلیپ و پاکې د تفصیل متون بیان کړی دی چې کوم یو سړی د هرې خبرې تفصیل په قرآن کې تلاش کوي دا څرنګه خلق ته، خو چې د هرې خبرې تفصیل قرآن حدیث او د اجماع نه تلاش کوي هغه څرنګه خلق ته هغه تفصیل ټول ولته موجود دی. او داسې د نفاس چې کوم حکم دی چې د نفاس په وخت کې د خپلې ښځې سره هم بستري کړل دا جایز نه دی. دا میش په قرآن کریم کې د حیض چې کوم حکم دی په هغه باندې میش قیاس کوي. دغه علت ته شی دی هغه ګندګي ده، اذن ګندګي ده. د حیض په حالت کې هم ښځه ګنده وي هغه ته ورنږدې کېدای نه شي، او داسې د نفاس په حالت کې هغه ګندګي وي په هغه وخت کې هم نشي ورنږدې کېدلی. بیا الله تعالی د طلاق ولا مسله بیان کړې ده. دا مخکې هم یوه ډانسره وه بیا دغې ته خپل خاوند په یو مجلس کې 3 طلاقه ورکړي وي. بیا هغه ځینې علما ته ورغلي وي اهل حدیث عالمون چې کوم دي هغې ورته ویلي وي چې نه یو طلاق واقع کېږي اوې سپاره هغه ښځه د یو سړي سره ده. حالانکې په دا باندې متفصلي 3-4 غالبا کلیپونه بیان کړي وي جوړ کړي مې وي چې په یو مجلس کې 3 طلاقه په یو الفاظ په یو لفظ سره یا په 3 مختلف الفاظ سره دا 3 واقع کېږي یو نه واقع کېږي. بهرحال د طلاق چې کومه تفصیلي مسله د پابندۍ یو فایل دی طلاق ثلاثه هغه ټول تفصیل ولته موجود دی. خو که کوم یو سړی خپله ښځه ته یو طلاق ورکړو طلاق سری بیا دا سړی رجوع کړلی شي، خو چې کله 3 ورکړو بیا دا سړی رجوع نشي کړلی بیا دا ښځه بالکل په دا باندې حرامه شوه دا ښځه و حلاله کړو. او چې کوم یو سړی خپله ښځه ته طلاق باین ورکړو بیا د رجوع باندې چار نه چلیږي بلکې په دغه ځای کې د نکاح ضرورت دی.
او بیا په دا نه بعد چې کله یو سړی په یو مجلس کې متفرق مجلس کې په یو مجلس کې یو ښځه ته و چې ته متعلق یې، بیا ورته تعلق یې، بیا بل مجلس کې بیا ورته تعلق یې، دا 3 تعلقونه واقع کېږي. او که چېرته په یو مجلس کې یو سړی خپله ښځه ته ویل چې انت طالقون انت طالقون انت طالقون، بیا هم 3 واقع کېږي. که چېرته په یو مجلس کې یو سړی خپله ښځه ته ویل چې انت طالقون ثلاثا، ته په مومنه 3 کونې تعلق یې، دا ښځه بیا هم 3 تعلق واقع کېږي. یو طلاق کله نه واقع کېږي، هغه غلط فهمي دو. دغه استدلال تفصیل نه درته بیانوم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کومه واقعه ده هغه نه استدلال کړی دی چې 3 تعلقه دا 3 دي، یو نه دی. او دا د میش اهل سنت والجماعت مذهب دی. مخکې الله تعالی د رضاعت ولا مسله بیانوي چې کوم یو بچای چې د چا شوده وت شي، د چا خپل حقيقي مور وي، او د رضاعت ته وجنه لکه څنګه چې حقيقي رشتې د سړي باندې حرامېږي، دا رضاعي رشتې د سړي باندې حرامېږي. که یو ښځه څنګه شي پردي ژوند کې ته تایور کو، بیا هغه ښځه د یغ ژوند کې رضاعي مور جوړیږي. بیا د یغه جلکې چې کوم اصول فروع دي دا ټول په دغه باندې ژوند کې باندې حرامېږي. او لکه څنګه چې هغه حقيقي نسبت او حقیقتا خپل امور په ژوند کې باندې حرام وي، دا سې د رضاعت ته وجنه دا غرشتي په دغه ژوند کې باندې بالکل حرامېږي. او دا یو مسله بل په ځین کې شنوي چې کوم یو بچای مطلب خپل سړی خپل ښځه ته تعلق ورکو، بیا دغه ښځې بچای وي، بیا چې څو پر دا بچای شهادت شي بالغ نه وړي کوي، بیا هغه وخت پر دا بچای و د خپل مور سره وي، او دغه ټول اخراجات دا د خپل پلور برداشت کوي. او چې کله بچای ستر شي بیا د خپل اختیار د کده مور سره شي او کده پلور سره شي. بیا الله تعالی مخکې د عدت ولا مسله بیان کړی دو، والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. یا چې کیمای ورشزه ته چې خپل خاوند تعلق ورکو، یغه عدت تشای ده. که چیرته د ښځه داس وي چې یا ته حیض ورچی، بیا خو 3 حیضه و د ښځه عدت تروي. که چیرته داس وي چې اته حیض نه ورچی، بیا خو 3 میاشتې عدت تروي. او که چیرته داس وي چې هغه ښځه حامله وي، بلور به وي، بیا هغه ښځه یغه ښځه عدت چې کوم دی هغه وضع حمل وي. او که چیرته د یوې ښځې خاوند وفات شي، بیا د هغې ښځې چې کوم عدت دی، که چیرته هغه ښځې په نس باندې حمل وي، بیا د هغې عدت وضع حمل دی. او که چیرته د هغې په نس باندې حمل نه وي او هغې ته حیض هم ورتي، بیا داس هغه داس کو چې د هغې عدت و 4 میاشتې لاس رزوي. که چیرته په نس باندې بچای وضع حمل د هغې عدت دی، او که چیرته بچای نه وي بیا 4 میاشتې لاس رزي د دغې ښځې عدت دی. بیا د عدت په وخت کې یوه ښځه ته د نکاح پیغام ورکول دا ټیک خبره نه ده، بالکل جایز نه دی. البته اشارتن و خبره دا ورته کړلی شي، خو بیا په چار دو چې انسان دا عدت ختم کولی ته پوره انتظار وکړو، صبر دا وکړو. الله تعالی مخکې د طالوت او د جالوت ول واقعه بیان کړي دو، یعنی چې د حق نماینده طالوت او د باطل نماینده جالوت. د طالوت سره تعداد هم کم دی او د طالوت سره طاقت هم کم دی، د جالوت سره طاقت هم زیات دی، تعداد هم زیات ورسره. خو د طاقت او د تعداد باوجود بیا الله تعالی طالوت ته فتح ور نصیب کړل، کامیابی ور نصیب کړل. هغه الله تعالی بیانوي کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. الله تعالی د مشتول ته په خپل ذات باندې توکل او باور نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.